تاسې پوښتنه کړې ده چې د قسم کفاره څنګه ده. محترمه د قسم کفاره اول خو داسې ده چې مریی ازاد کړي خو ډېر ښه دی. نو هغه خو نشته اوس. نو د هغه څه وروسته که چیرې 10 مسکینان سهار او ماښام ماړه کړي دا هم بس کفاره د قسم کېږي. او که دا نه وي بیا 10 مسکینانو ته شرعي جامه ور برابره کړي چې لمونځ پکښې صحیح کېږي. دا هم به صحیح کېږي. او که دا نه وي نو بیا 15 منه غنم دا دغه کې فدیه کې په دغه کې یې ورکړې، په کفاره کې یې ورکړې. دا نو هم بس کفاره ده. بس نیمه نیمه یوه مسکین ته چې بهر 10 مسکینانو ته رسېږي. او که داسې نه وي بیا د دغه 15 منو غنمو قیمت دغه کې ورکړې، 10 مسکینانو ته یې ورکړې. او که دې پر دې باندې وس کار نه کوئ نو بیا 3 روژې هغه متصلې پرله پسې دا بس د قسم یوه کفاره کېږي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.